یو هندو جنې مسلمان شو پټ پپټا یو مرګره سره تعلق کور ته ورتتلا مرګره وا هغه مرګره مسلمان وا خپل مور سره به سبق وې دیم شروع پورا قران ختم کو کلمه ویلا تدې چې کله د واده وخراغه نو دا ډیره پریشان شو خپل باجی له راله ورته وی باجی زما پلار هندو زما مور هندوا زما ټول خاندان هندو زه حکومت کوم نو پپټ کوم زه کو تلاوت کوم نو پپټ کوم او زما رشتہ کیږي واده کیږي او داسې ځوان سره یو داسې ځوان سره زما واده کیږي ډیر په غور سره په شوق سره په مینې سره په درد سره په تړپ سره زما دا واقعو کارگزاری وره کو د دین بعد استاسو زو کو شوق ژوندیو زب یو سو کلمات درته ویم کني اجازت بدر نوالم زما عزیزانو دا هندوا چې پټ پپټ مسلمان شي وا پیر ذوالفقار نقشبندی سے دامت برکاتهم العالی خپل کتاب عظمت قرآن کې لیکي چې اگر اعلی او خپل باجی ته وی چې باجی زما ټول خاندان هندو دي او زما رشتہ واده یو داسې ځوان هندو سره کیږي کو هغه ته پته ولګي چې ما کلمه ویلې ده نو هغه به ما یو وزلم پری نه دی بلکې ما به مړ کی سبو کی مړ بکی خو چې هغه مشدد هندو پخپل لار باندې ډیر سخت دی پخپل هندو لار باندې ډیر زیات سخت دی ما به مړ کی زما عزیزانو خپل باجی ول تسلی ورکړه او ورته وی چې لوري خپکیګه ما چې کله استاد وادر وځي او تو د کور نه رخصتیږي طالب سوق غړې روړي سوق بدرله پیاله روړي سوق بدرله ترماس روړي سوق بدرله جوړي روړي زبدرله په یو جوړه کې پټ قران دوړم توبه کور ته وسی التب قرآنی او قرآن به تا سره توبه قرآن سره وی زب تعالی پټ قرآن دوړم توبه ځان سره کور ته وس زما عزیزانو وخت تیرې دو د دې جنې چې کله واده وشو دل د خپل استاد ول پټ قرآن ور دې ځان سره وړو چې کله خاوند ډیوټي لاړو دی به قرآن راواستو سونه چې منځونه به ورته پاتې ټول منځونه به وکړو په مصلبه کې نه او د شپې او دروازې به جړل چار غلې ځوانا ما اوریدلی دي اوریدلی مې نه دي کتلی مې دي زما پختون روجی خوري زما پختون موز نه کوي زما پختون عالم پسې حامد عالم پسې حافظ پسې قاری پسې جماعت پسې مدرسې پسې مولا پسې بدوي تا ته سپت ده د دې مدرسې تا ته سپت ده د دې جماعت تا ته سپت ده د دې خانقاه تا ته سپت ده د تبلیغي جماعت تا ته سپت ده د جهاد تا ته سپت ده د دې حافظ تا ته سپت ده د دې عالم تا ته سپت ده د دې مولا تا ته سپت ده د دې کلمې تا ته سپت ده د دې قران تا ته سپت ده مستا ته سپت ده چې دا څنګه را رسیدلې دي تدې د پاره توینو نو هرونه پیدلې دي تدې د پاره بچی یتیمانان شوي دي تدې د پاره کورونه لم شوي دي تدې د پاره مدرسې شهیدي شوي دي تدې د پاره بچی یتیمانان شوي دي تدې د پاره خزي کونډي شوي دي تا ته سپت ده ته کلمې قدر چې چا ته دې کلمې قدر کړې دي چا چې تا ته دا کلمه رسول ده کو تا ته داغي د قربانو پتاوا نن بتا عالم پسې بده بد نوے نن بتا مولا پسے بد نوے زما عزیزانو دا ځوان مسلمانا چې کله خاون به لاړو دی به قرآن ته لاس کو په مصلبه کې ناستا الله ته په جړا شو وخت تیرې دو الله د هر چا ووري الله ټول وای الله ستاسو ووري او کو نوري ټول وای د چا چې اوري هغه دی وای اوري او کو نوري الله د فرعون اورېدلې دا نو اے مسلمان استابه الله نوري الله د ظالمانو د قارون د فرعون اورېدلې دا د جابرانو د ستمګرو الله اورېدلې دا الله واستانه اوري ضرور به اوري الله د فرعون اورېدلې نو بیا چې یو داسې مسلمان معصومي الله به دا غي نوري الله اورېدا الله ورته جاړما خپکیګما
پکم در چې تو راغلی کم کلمات چې تا ته نصیب شوې ده هغه کلمه به ستا خاوند تم نصیب کم. الله ورته وی جاړه ما بس تی ما واورېدو چې کلمه کم کلمه تا ویلې ده هغه به اوس ستا خاوند هم وي. او څنګه وي خاوند هغه کلمه داسې وي چې خاوند بیمار شو اسپتال ته لاړو اسپتال ورته وی تا ته کینسر لګېدلې کومه بیماری او لا علاج کینسر علاج نشته بس مزی کوا چرچے کوا خرس کا پریز مکوا نو ٹینشن نو پرابلم چې څه دې زړه ته راځي هغه کوا پریز مریض مکوا خود چې لا علاج کینسر دی علاج نشته او چې څونه ژوند تیرول شي تیر کا بس دا استایو د مرګ आवाज ده. زما عزیزانو خاوند کور ته راغی روټه خوري نو جاړي اوبس کی نو جاړي ہر ٹیم جاڑی د زندگی نے چین ختم شو چاچی د مرګ आवाज اوریدلی بکراچه کې زمونږ یو ځوانو هغه چې کله مړ کېدو نو ماته هغه سره ناس خلکو ویلو وی چې هغه ویلو چې الله کو ساده وانه غست ژوند راکو نو پوره زندگی با ستا په لار کې ګرځم پوره زندگی به تعالی درکم. کله چې انسان د مرګ आवाज اوري هغه ته بیا الله را یاد شي هغه ته بیا پته لګي دا هغه نشپم یې رشي روزم یې رشي. زما عزیزانو اوس چې کله د باندې لا علاج کینسر لګېدو د به هر ټیم جړل کور ته راغی ښځه ورته وایي خاونده د دې نه بعد کارګزاري درته بیا تیرو مخه پکېږې ما او ستاسو نه زیات ستړی زه یم ستاسو نه زیات ستړی زه یم. ما ته د خپلو رشتې دارو دلته وي ملګرو ویه لکه تو شپې له راشه ما یم شپې له به راځم خو چونکې سبا زما ډېر لرې پروګرام دی زه خپل ځای ته بیا آرام سره رسېدی نه شم. ستاسو نه زیات زه ستړی یم ستاسو نه زیات ستړی خو نه یې که نه تاسو به دلته ځئ زه به هلته ځم تاسو به دلته ځئ زه به هلته ځم تاسو به مردان ته کې ځئ زه به کوهاټ ته ځم. زما عزیزانو خزی ورتوی محترم ولی جاړي نو خاون ورتوی چې محترمه خاون ورتوی محترمه پدی وجه جاړم چې ډاکټرانو راتوی چې کینسر درته لګیدل څه درته لګیدل کینسر درته لګیدل دا خزه ورتوی وی محترم خاوندا کوزه استا علاج وکم نو یو لفظ را سره وکا چې بیا به مې خبره منی. خاون ورته وی اے محترمه تو زما علاج وکي زه د مرګ نه بچم او بیا زه به ستا خبره نه منم تو خو چې څه وې نو زه به منم داسې ده وکړو نه ده که څوک وایي چې زه ستا علاج کوم د مرګ نه دې بچ کوم نو هر څه به ورله منو او که نه بنو منو به که نه به منو. ښځې ورته وی علاج دې کوم خاون ورته وی علاج وکا ښځې ورته وی علاج کوم خو یو شرط کوم لفظ کوم چې منې به بیا زما خبره. خاون ورته وی ښځې وی چې څه راته وی هغه به منم چې څه راته وی هغه به منم. زما عزیزانو دی په کور کې پروتو ښځې اوبه راغستې وې په هغې اوبو به چوپ کو او دی خاون له به ورکړې. د قرآن زور وګوره مسلمانا تا ته په خپل قرآن باندې یقین نشته او څنګه نشته داسې نشته چې زه درته ویم سورې فاتحه وایا د هرې بیمارۍ شفا په دې کې پرته ده او تو ستانه ته به نه ځي تو وې سورې فاتحه مې ووې ته به رانه نه ځي نو زه درته ویم تا ویلې نه ده تا صرف په ژبه ویلې تا زړه ته نه ته کوزه کړې تا هغسې نه ده ویلې څنګه چې صحابه ویلې به کو تا د هغې په شانتي ووې کو تا زړه ته کوزه کړه څنګه چې الله هغې ته په لغرونو کې لارې جوړې کړې وې په سمندرونو کې لارې جوړې کړې وې ځناورې ورته ته ځنګل نه صفا کړي داسې به الله ستا ټول مشکلات به حل کړي. یقین به پې څوک کوي یقین څه ته وایي یقین دی ته وایي چې دلته یو بټۍ اور پکې لګېدلی او تا ته ټوله دنیا وایي چې هلکه لاس وردننه کا ډېر یخ دی دا اورو ډېر یخ دی ته به وایې چې مړه دماغ هم کار نه کوي دا بټۍ د ګرمه اور لګېدلی دی او ته وایې چې یخ دا یخ چرته دی دا خو ګرم نو تا ته چې څنګه دا یقین جوړ دی
چې تا ته ټول دنیا وی چې الګ دا یخ دی تو وې یخ نه دی دا پټه دا اور لګېدلې ګرم دی کو تاسو دا په قران باندې یقین کو دا الله په ذات مې دې قسم دی الله به د دې دنیا مسلې حل کی د هغه دنیا مسلې به دې حل نو زما عزیزانو هغه خزبه سبه اوه او پاغه وبو باندې به چوپ بکړو خاون لبه وبو ورک سلوی خروزی کو صد پاسا خزی دا عملو کو سلوی خروزنا بعد چکل دا خاون دے اسپتال تلڑو خزی ورتوی علیکا اس کو لگزانو خوا سٹس مس خو کا چی سپت خو لگی خبر کم زیتا ہو رسیدہ نو دی چکلا اسپتال تلڑو کم اسپتال کم ڈاکٹر چی ورتویلیو پتا باندلا علاج بیماری کینسر لگی دلے امک کے اسپتال امک کے ڈاکٹر ورتوی وی تو خود کینسر خبری کے استار پوٹون دا سرا روان دی چتا باندې کینسر رو اٹیک کړم نه دی پتا باندې اډو کینسر را غلم نه دی تو خود دې د پار را غلی چې پما باندې کینسر دی مونږ ته هر پوټون دا سرا له چې اډو تا باندې کینسر اډو را غلی نه دی اوس دل الله دویمه زندگی ورکړه الله ول څه ورکړه دویمه زندگی ورکړه د کور تراغه خزی ته وی ډیر خوشاله دی خان دی خزی ته وی محترمه وسوایا او دا ہوا کیتا کم جادو کو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے دا تا کم جادو کو چې داسې یو کمال پکې پروت دی خزه ورته وی اول خوراته دا وایا چې هغه لفظ دی یاد شي خبره دی یاد شي چې ما درته کړې وا چې علاج دی کوم خو بیا به زما خبره منی زما لفظ به پورا کې خاون ورتوي آو بالکل یاد نو خزه ورتوي چې یاد دی نو بیا کلمه وایا تاسو ټول په جمع وایي لا اله الا الله محمد رسول الله چې کله خزه ورته خاون ته دا وایي نو خاون ډیر پریشان شي وی اے خزه دا تو سبه پلار می ہندو مور می ہندوا خاندان می ہندو ټول زندگی می په ہندو لار باندې تیر دا تو ما تسوي هغه ورته وی صحیح درته ما تا سره لفظ دا کړو چې تو به زما خبره منی نه نه او منا الله تعالی علاج د دې کلمې په برکت سره درکړي نو هغه ورته وی څنګه سخراته وایې کنه چې تا په دې ابو باندې سپوکل نو دا خزه ورته وی چې محترم ما ته یو بزرگ ویلو چې کله زه مسلمان شوم ما کلمه وی ما ته بزرگ ویلو چې کله در باندې بیماری راشي نو الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك سورة الانشراح یا سورة علم نشرح دا وایا په وبو باندې چوپ کوا الله بدر له علاج در کوي اے خاوندا تا چې کله وې چې کینسر دی لا علاج کینسر دی ما پتا باندې دا الله قران شروع کو او زما په یقینو الله د دې قران په برکت سره د سورة انشراح په برکت سره الله تعالی صحت در کو ما تا باندې قران شروع کو الله د قران په برکت سره تعالی صحت در کو دی تسوی د قران زور دی تسوی د قران زور نو د ختم قران نه بعد پخپل پدی وخت کلی کو هاټ کې چې کله زکینا استم او ما سره معزز کس شاته کې ناستو نو ما ته وی تا ته کارگزاری پی رقم ما وی پی رکا وی استاد وی چې کله اولی جمیله دل تر عالم اولی جمیله نو تا دا واقعیا بیان کړي وا دا کوم چې ما استاد ته تیر اوس مخ کې پسې وره تاسو له پدی واقعیا کې سونه مزه دراله دا خو پته نشته چې کله شوی دا زیدر ته د 2021 اور 19 خبره کوم چې الله وسم پدی سوره انشراح کې د کینسر وارو علاج یې خدي هو شر دادی چې کینسر والا بیمار پدی یقین باندې وي په کم یقین سره چې هغه زنانه ویلې الله بوله علاج ور کوي الله بوله بیماری ختمه زما عزیزانو ما ته هغه مقتدی وی استاد جی وی زما پکور کې
زما پر رشتہ دارو کې یو کس باندې کینسر ولګید، سو ولګید کینسر ولګید، او شوکت خانم اسپیټال ته لاړ. شوکت خانم اسپیټال وی زور سره خپل اند تلیم او وی مونږ ډاکټرانو دا غنه جدا کړو او راته وی چې د باندې کینسر لګیدل دي، خدا سے کینسر دی چې واپس راتلو والا نه دی، واپس راتلو والا نه دی، بلکې په راتلو والا دی او بس علاج نشته سوای د مرګ. بس یو مرګ ول راتلو والا دی، بل علاج نشته، خو وخت په کور کې دی تیری. زما عزیزانو هغه مقتدی ماته وی استاد جی ما ستانه دا واقع اورېدلې وه، په هغه ورځو کې دا مسله پیش رااله، زلالم هغې کور کې مې خپل خور ته کو الله عالم یو زنانه ته اوس زما ذهن کې نشته، یو زنانه ته مې ووې چې تو ورله سورې علم نشرح دا په اوبو باندې چوپ کوا او دلې ور کوا. ما ته وی استاد جی کور کې به ولله زنانه په اوبو باندې سورې انشراح به ولله دم کو او هغې کس د جماعت مسلونی ولا ہر ٹائم په جماعت کې ناستو. وی لگ وقت نه بعد کله چې شوکت خانم ته لاړو اسپیټال ته لاړو نو هغې ورته ووې مبارک شاه، مونږ ورته ووې ولې مبارک شاه تاسو خو ویلو چې د کینسر په شاته راتلو والا نه دی بلکې د باندې د مرګ اوازه راتلو والا ده. نو اسپیټال والا مونږ ته ووې چې مونږ حیران د خپل اندیو پته چې کم کینسر راغلی هغه ټیک کېدو والا نه و، خو اوس مونږ ګورو چې الله دله صحت ورکړی دی، اللہ دلا صحت ورکړی دی. ما ته وی استاد جی وی کم کس باندې چې اسپیټال والا د مرګ اوازه لګولې وه چې د علاج نشته، وی هغه اوس هم ژوند دی او اوس ګرځي، الله ولا صحت ورکړی. ته چار غولې خلکو دا قرآن په داسې یقین سره ووایې الله با چې کمې نتایج او کم انعامات صحابه ولا او هغه خلکو لور کړیو الله به هغه مونږ لم راکې ان شاء الله.